بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. موږ د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام باندې نن د اووم ټولګۍ 14مه تجربه در سره شریکوم. هیله ده چې تجربې تر پایه راسره وګورئ او هیله دې نه وي چې دا تجربې د افغان یوټیوب چینل او کندهار د مرکز ساینس په همکارۍ باندې ترسره کیږي. راځو خپلې تجربې ته. اووم ټولګۍ د فزیک مضمون تجربه ده. موضوع فشار دی او هدف د فشار څخه د پاسکال قانون دی او د ضرورت وړ وسایل او توکي چې دي د پاسکال آله ده، تشت، اوبه، پلاستیک کڅوړه، پوتاشیم، پرمنګنیټ دي. راځم د تجربې د ضرورت وړ مواد او وسایل سره شریکوم. دا د پاسکال آله ده، دا تشت دی او دا بیکر دی چې په دې کې مو اوبه اچولې دي. اوبه مو پوتاشیم پرمنګنیټ مو راچولې دي تر څو اوبه رنګه یې کړي، معلوم یې سي دا اوبه د پاسکال په دې آله کې چې کله اوبه واچو اوبه پکښې کې معلومې سي. او دا هم کڅوړه ده، په کڅوړه کې مو هم اوبه اچولې دي چې وروسته بیا عملي تجربه کې درته وښیو. دا هم پوتاشیم پرمنګنیټ دي چې په دې سره اوبه رنګه کېږي. راځو اول د پاسکال قانون وایو چې د پاسکال قانون څه شی دی. پاسکال په قانون کې څه شی وایي؟ پاسکال وایي که چیرې د مایع پر یوه برخه باندې فشار وارد سي، همدغه فشار د مایع ټولو برخو ته په مساوي اندازه باندې انتقالیږي. تاسو به د کتاب په د اووم ټولګي د فزیک په کتاب کې دا شکل لیدلی. داسې یو شکل لوښی دی، په دې کښې دغه سطح چې ده دا کوچنۍ سطحه ده او دا سطحه چې ده لویه سطحه ده. پر دې سطح ته یو سطح وایو. پر دې سطح چې کوم فشار قوه واردېږي دلته فشار رامنځته کېږي. دې فشار ته وایو په یو فشار. او په دې سطح کې چې لویه سطحه ده دوه سطحه ورته وایو، دلته جسم پورته کوي او دلته چې کوم فشار رامنځته کېږي دغه فشار ته په دوه فشار وایو. نو پاسکال وایي که چیرې د مایعاتو پر دا یوه برخه باندې فشار وارد سي، دا فشار د مایع ټولو برخو ته په مساوي اندازه انتقالیږي. یعنی په دې ځای کې فشار وګورو، په دې ځای کې، په دې ځای کې، په دا هره نقطه کې به فشار څه شي سره مساوي به وي. نو وایي چې په یو فشار مساوي د چا سره دی؟ په دوه فشار سره دی. په دې ځای کې چې کوم فشار رامنځته کېږي دا به مساوي د دغه ځای د فشار سره مساوي. د پاسکال د قانون اهمیت په ورځني ژوند کې موږ چیرې استفاده ځینې کوو؟ د موټر په بریکانو کې ورڅخه استفاده کوو، په موټر شویي کې استفاده ځینې کوو، په جی کې استفاده ځینې کوو او په کرنګانو کې هم ورڅخه استفاده کوو. د پاسکال قانون زموږ او ستاسو په ژوند کې خورا زیات اهمیت لري. راځو عملا موږ ګورو. تجربه کوئ. دا د پاسکال آله رااخلم. دې ته زه اوبه وراچوم. تاسو ګورئ کله چې زه پر ده باندې فشار وارد کړم ټولو خواو ته په یوه اندازه باندې اوبه څه کوي؟ اوبه باسي. یو وار تجربه بیا ترسره کوم. کله چې پر ده باندې فشار وارد سي دا فشار ټولو برخو ته په مساوي اندازه باندې انتقالیږي. یعنی د دغه ټولو سرویو څخه په یوه اندازه باندې اوبه ټولو خواو ته وځي. که چیرې ته د پاسکال آله موجوده نه وي، د دې آلې پیدا کول موجودیت ډېر سخت اکثره وخت په لابراتوارونو کې نه پیدا کېږي. نو پر ډېر ساده شکل باندې هم کولی شو چې موږ دا تجربه ترسره کړو. ساده شکل یې دا دی چې موږ یو داسې پلاستیک راخلو. دا پلاستیک راخلو، په پلاستیک کې مې دا اوبه اچولې دي. دا پلاستیک زه سوری کوم. کله چې زه پر ده باندې قوه وارده کړم، قوه چې پر وارده کړم ټولو برخو ته په مساوي اندازه باندې اوبه څه کوي؟ اوبه په مساوي اندازه باندې باسي. هر طرف ته په مساوي اندازه باندې اوبه باسي. نو موږ د دې څخه دا نتیجه اخلو که چیرې پر یو مایع باندې فشار وارد سي
دا فشار به د مایع ټولو برخو ته په مساوي اندازه باندې انتقال شي. دا زموږ د نن ورځې تجربه، تر راتلونکي تجربې مو په الله سپارم.